ایران کې د افغان کډوالو د وژنو او شکنجو په اړه ادعاوې له پخوا دي، خو اوس د کورونا په پلمه د افغانانو وژنه او شکنجه د دغه آزار نوی ډول دی. افغان کډوال وایي د کورونا مرض په پلمه ایراني حکومت ګڼ افغانان وژلي او د نورو شکنجو ته دوام ورکوي. له ایران هېواده یو شمېر افغان کډوالو شمشاد ته په لیږلو پیغامونو کې ویلي چې ګڼ ملګري یې ترې په همدې پلمه وژل شوي دي. لکه شیراز، لکه بندر عباس، پر دغه لارې چې چا وټوخله وروره بس بیا یې پیچکاري پیروي مړه کوي. بس وروره دا ګردکان و زړه و مثلا دا شی چې د دوی په کار وي هغه هم د افغانیانو څخه کاږي باره وروره و خلطې ته اچي باره، خو خصوصا بندر عباس او شیراز اصفهان پر لارې نو چې دا وټوخي پوهېږي بس هلته یې نه باسي مړه یې کړي او دا یې هم اعدام کړی دی. روغ رمټ خلک دغه کوي پیشکاري په کوي وژني افغانیان، نو موږ غواړو چې دغه زموږ غږ دې تر یو ځایه پسې ورسېږي. په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیوګانې هم شریکې شوي چې پکې ښکاري مهاجرین اعدام شوي. د مهاجرینو شکایت دا دی چې عادي ناروغان هم وژني او ډېریان د نورو ناروغیو د تداوي لپاره روغتیا پالانو ته نشي ورتلی. مریض و باره به موږ ارباب ته وویله موږ ور چې دغه مریض دی ده ته دوا راوه دی تللی و مله 2 دانې پیچکاري ورته راوړې وه، یو دانه مو یو سپي ته مو ورتېره کړه موږ ویل نه یې چې یو ذریعات یې سپی یې مړ کوي نو باره بیا بېرته موږ هم وغورځوی دا پیچکاري. ولسي جرګې هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او منلې ده چې ایراني ځواکونو ګڼ افغانان وژلي دي. ډاکټر ته نه وي چا چې سر درد کوي څوک چې د ناکه دغه وټوخي بالا یا د تورې خولې په سر دا زما سره اوس پیلم زما په ګوشي کې خولې په سر بوزي په دارې وي اعدام یې کړي. دونې ظلمونه روان دي. برادران افغان ما که مهاجر است در ایران بر زبان نان نمیدن و اکثرا برادرای ما را یک جا قرنطینه مینن و بیشترین اسنادی که به دست ما آمده افغانای ما را به شکل گروهی اعدام مینه به چوبه دار میکشن. هرگاه په ایران کې د افغان سفارت مسئولین په څېړنو بوخت دي او د ورته راپورونو مستند کېدو هڅې کوي. دوی په دغه برخه کې د عاجلو اقداماتو ژمنه کړې. موږ اقدام کوو هم د ډېر عاجل وزارت خارجه ته رسمي مکتوب لیکو د ویډیوګانو سی ډي کې اخلو او ورړو یې ورته سپارو یې. د ولسمشر د دفتر مرستیال یم په ولسي چارو کې صالحي، نو ما سفیر صاحب سره هم خبره کړې ده، کنسول ته مې ویلي دي خو هغوی آدرس پسې ګرځي ټلیفون شمیرې پسې ګرځي چې دا موضوع مستنده کړي او د ایران د حکومت سره دا موضوع تعقیب کړي. په ایران کې د کورونا له لګېدو وروسته ګڼ افغان مهاجرین بیرته راتلو ته اړ شوي او ډېری اوس هم په دغه هېواد کې بند پاتې دي. افغان حکومت اوس هم له ایران سره پوله نه ده تړلې او هره ورځ ګڼ مهاجرین بیرته راګرځول کېږي.